په 2000 لومړي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ د لنډمهاله حکومت رامنځته کېدو وروسته د شاهي دورې درې رنګه بیرغ بیرته احیا سو. دا بیرغ تور، سور، زرغون و او په منځ کې د غنمو وږی، محراب او منبر نښان و چې د لویې جرګې لخوا تایید او د افغانستان په اساسي قانون کې درج سو. د افغانستان د اساسي قانون 19مه ماده کې راغلي چې د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لوري ته په عمودي ډول سره پرتې وي او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې د افغانستان ملي نښان ځای پر ځای سوی دی. د حامد کرزي تر جمهوري ریاست وروسته چې کله محمد اشرف غني د افغانستان جمهور رئیس سو، د افغانستان ملي بیرغ همغه درې رنګه ملي بیرغ و چې د افغانستان د